ہے، رسالت ہے، مدرسہ ہے، قرآن ہے، مدرسہ ہے، حدیث ہے، مدرسہ ہے، نماز ہے، مدرسہ ہے، زکوٰۃ ہے، مدرسہ ہے، حج ہے، مدرسہ ہے، صدقہ ہے، مدرسہ ہے، دعوت ہے، مدرسہ ہے، جہاد ہے، مدرسہ ہے، طریقت ہے، مدرسہ ہے، شریعت ہے، مدرسہ ہے، تقوی ہے، مدرسہ ہے، توکل ہے، مدرسہ ہے، صبر ہے، مدرسہ ہے، شکر ہے، مدرسہ ہے، صداقت ہے، مدرسہ ہے، عدالت ہے، مدرسہ ہے، سخاوت ہے، مدرسہ ہے، شجاعت ہے، مدرسہ ہے، حیا ہے، مدرسہ ہے، وفا ہے، مدرسہ ہے، ایمان ہے، مدرسہ ہے تو اسلام ہے. انکم پاٹھوم زدہ اجتماعیت خبر انگو توجہ ماتے کسوی ملا عمر انقلاب راوست توجہ ماوی نجی ملا عمر امت مدرسے ورکڑے بیاوایا انقلاب مدرسے سر راغلے انقلاب طالب امت تصور کو مدرسے ورک سورک انقلاب ماتے کسوی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انقلاب راوست ماوی نجی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ امت مسلمتا مدرسے ورکڑے ٹولو آیا انقلاب مدرسے سر راغلے انقلاب ماتے کسوی دعوت و تبلیغ سر انقلاب راغلے ماوی نجی پتونے کافر میں نکی مسئلہ پورا باورا توجہ اب پنجاب کے سڑی تو چاویس تاثر میں اگر ہوتا ہے خدا خلق پر آبان دے قسم ہے ڈباو دیوتی ظالمان پریمی دے چی پورا نم دا تواخر نم میں خدا بخش دی نم میں خدا بخش دا زما کارن دی کلو میدان کے دو پروگرام کہو تا توجہ دا پارا خلق را جمع کن توجہ ما تیو کسوی دعوت و تبلیغ سر انقلاب راگے سنو ماوی تبلیغ سر انقلاب نہیں راغلی دعوت منم تبلیغ منم چلہ منم سی روزہ منم سلور میاشت منم گش منم شبی جمعہ منم شبی اتوار منم منگل جوڑ منم پرانا کو جوڑ منم اجتماع منم سال اندورون بیرون منم چلہ منم سلور میاشت منم گش منم مشورہ منم شپک نمبر منم اور دا پزل مال تعلیم منم دا طول نزیاد پاک اکرام مسلم منم کتاسو کے چاہ زماوو کو اکرام مسلم منم تبلیغ منم چلہ منم لیکن وورا دعوت و تبلیغ سر امیر صاحب انقلاب نے راغلی دعوت و تبلیغ شروع کری مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دی اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دی امت مسلمتا دا دیوبند مدرسے ورکڑی بیاوایا انقلاب مدرسے سر راغلی انقلاب کہ دا دیوبند مدرسہ نوا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بہو خلق وزوا وہ با کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ حاج عبدالوہاب سے بھوبا وایا مولی جمیل سے بھوبا زما استاذ مولی جمشید سے بھوبا وایا اوبا مولانا تجمل شاہ سے بھوبا شوی مولانا حبیب الحق سے بھوبا مولانا ضیاء الحق سے بھوبا مولانا طارق جمیل سے بھوبا پتاو لگی دا کہ سمر جماعتنا تنظیمنا تا دا دیوبند خکاری دا ٹول جماعتنا تنظیمنا دا دی بانی عالم دی اور دا عالم امت تا مدرسے ورکڑی بیا ٹول وائے انقلاب مدرسے سر راغلے انقلاب تو ولی نوائے انقلاب اصل مدرسہ دا وائے اصل ہاں مدرسہ ہے توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے صدقہ ہے مدرسہ ہے دعوت ہے مدرسہ ہے جہاد ہے مدرسہ ہے طریقت ہے مدرسہ ہے شریعت ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے نعرہ تکبیر مفتی سردار علی حقانی مفتی سردار علی حقانی اصل مدرسہ دوائے اصل
ته د دین خدمت کوونکي که د شیخ القرآن په شکل کې په نظر راځي، شیخ الحدیث په شکل کې، پیر اور مرشد په شکل کې، مجاهد کبیر په شکل کې، مبلغ اعظم په شکل کې، دا ټول امت ته ورکړې مدرسې دي. نو وایه که نه انقلاب مدرسې سره راغی. انقلاب اصل مدرسه ده، محور مدرسه ده، مرکز مدرسه ده. مدرسه به آبادو به انشاءالله، مدرسې به آبادو انشاءالله. اور امت ته پټکو والا ورکړي مدرسې دي. چا ورکړي دي؟ او زه تور پټکې منم، سپین پټکې منم، زیړ پټکې منم. اما د هر پټکې زور ولید انشاءالله ډېر زر به خبر شي. څه خلک د تور پټکي نه په لړزان دي، څه خلک سپین پټکي ولړزول، او څه خلک د زیړ پټکي نه په لړزان دي. د هر پټکي د هر رنګ خپل اثر دی. توجه، ما ته یو یو کس وي مولا نه منم، اوس په سوشل میډیا یو کس نیغ نیغ کېده، پرون ښه ګرماله شو. توجه، وی مولا نه منم، ما مولا بر دو قسم است. کم مولا نه مني؟ مولا په دوه قسمه دی، یو مولا اوده دی او یو مولا ویښ دی. ما یې لږ وضاحت کوم مولا نه مني، اوده که ویښ. او د اوده مولا باره کې خو ما ته امیر صاحب په سیروزه کې ویلي، امیر صاحب چې عالم اودي، د عالم ټوله شپه خوب، او د عابد عبادت، د عابد عبادت، د عالم د خوب مقابله 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 مقابله. ما ورته چې د اوده مولا مقابله نشه ښکولي، د ویښ مولا قائد فضل الرحمن صاحب بس مقابله وکړي. توجه، دا مولیان چې ودی دی خوب کې هوري ګوري. څه ګوري؟ ولې ګوري نه څه ګوري؟ هوري ګوري. اجي صاحب تا نه په حج ځان روک شه، په عمره ځان روک شه، په صدقه ځان روک شه، په خیرات ځان روک شه. د عوامو عبادتونه راجمع کا، د مولا د خوب مقابله. دا مولیان چې ودی خوب کې حلوا خوري. وایا څه خوري؟ ښه د اړه سپک کې مولیانو پسې څه خوري؟ په زوره وایا څه خوري؟ پلې والا څه خوري؟ اور دا حلوا په څه کې خوري؟ په زوره په څه کې خوري؟ ظالمانو په خوب کې ځکه خوري چې په ویښه تاسو راوړی نه نو ته په ویښه راوړه انشاءالله پهله پلیټ به زه په خپله خورم انشاءالله العزیز. توجه، دیو جن علماء سره محبت کو، مدارس آباد کو، مراکز آباد کو، خانقاهونه آباد کو، آبادو به انشاءالله. اولاد بچی سکول تم اولیگا، مدرسې ته هم اولیگا، کالج ته هم اولیگا، یونیورسټۍ ته هم اولیگا، مرکز او خانقاه ته د باطن اصلاح دپاره اولیگا. لیږو به انشاءالله. او د کومو ماشومانو چې ختم دی، زی والدینو د سلام عقیدت پیش کوم. دا ماشومان سکول تم ځي، اور دا ماشومان مدرسې تم ځي، ځکه نه ځي. زه داسې ماشومان غواړم دنیا زده کا، ایجوکیشن زده کا. ماله ډاکټر پکار دی. وایي ډاکټر پښتنو کې پاریز نشته. ډاکټر دا لارې ټولې ګډې وډې دي. موږ له انجینران، ساینسدانان چې بیا پلې ته په هوا کې راځو، پایلټانو موږ پښتنو په جګړو کې PhD کړې ده، ججانو وکیلانو. خو دې هر څه سره ماله مسجد کې په مصلی باندې امام اوس قدرتي آواز نه راځي، مولا باره کې آواز رانه. ډاکټر پکار دی، انجینر پکار دی، سنچمای مولیان وی پکار دی. مولا دې خوري. وای مولیانو امامانو روجه راله تراو د پر د قرآن حافظو، د قرآن حافظو. زه اصلاح کې پیر صاحب سره په خانقاه کې زن مناظرې نه کوم، نه اختلافات. زما تراو د پر د قرآن حافظو. که څوک شل کوي او که څوک اته کوي، زما دې سره سویمه ده. که څوک اته کوي او مې کوي، که څوک شل کوي او مې کوي. به هر حال موږ دیوبند والا څو کوو؟ پلې کې څو کوئ؟ د پاتوم کار نه کېږي. توجه، ما ته یو کس وایي اته دي، ما ورته شل دي. زما مزاج کې اصلاح ده. ما ورته وایي اته نه دي شل دي، هغه وایي اته دي. ما ورته چې موږ شل وکړې خو په شلو کې اته راغلې که نه ولې چوي؟ په شلو کې اته شته. ما شلو والا سره بحث مه کوه. ستا اته ما ومنلې ځکه چې ما اته وکړې. اته مه کوې، اختلافات مه چړې، اصلاح وکړې د امت. که څوک په مونځ دلته لاس ږدي، ایجي صاحب خو په مونځ کې ږدي،
که څوک دلته لاس ږدي او مې په مونځ کې ږدي دا دواړه مونځګزار دي د بېلمازه غم به وکړه ته چې په دې اعتراض کوې چې دلته به لاس نه ږدي نو کور کې مور دلته لاس نه ږدي خور دلته لاس نه ږدي په هغې هم راښکته کړه چې دومره برند برند کېږي نه جي ښکته کې به ما وي مونږ دیوبند والا کې صفت د رجولیت دی مونږ رجال یو په سړو کې نارینهو کې ها پاور ښکته نه پاور کنټرول کېږي ښکته اور زنانو کې حیا ډېره ده نو هغې حیا د پر لاس برګ دي او څوک چې د ښځو پروا روان یې هغوی دې برګ دي مه کوئ اختلافات مه چړئ توجه اصلاح ضروري ده اصلاح توجه اصلاح نه جوړېږي اختلافات توجه خو چرځې منځونه اصل دي توجه ماله د قرآن تجوید وښیي د قرآن قاري وایه د قرآن قاري مونږ چې کله سکول کالج کې انګلیش هم زده کوو نو مونږ انګلیش دا زده کوو THE دا اواز کوي دی THE په زوره وایه THE سبا به خلک وایي جوړ مولیان انګلیش نه مني THE راشه نن انګلیش هم خلک د افغانستان د طالبانو نه زده کوي THE دی ما بر یو سټوډنټ ته ما بیٹا وای THE سا واس کوي ما ته مفتی صاحب THE دا ما ورته THE دی اما ته وی THE دا ما ورته وی دی هغه وی دا ما ورته دا ولې وای ما ته دا برټش لهجه ده لکه انګریزي لپاره ته د انګریزي لهجه زده کې نو اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن په عربی کې دی څه کې به وایو اچھا چې پښتو کې به ته بار کا څه کې به وایو مولانا بجلیګر صاحب زمونږ د ټولو مولیانو هیډ پاور زمونږ ټرانسفارمر مولانا بجلیګر صاحب نه چا په تیرا کې چا پسې مونځ وکړ هغه استاد بل شانتې قرآن وي هغې ته وی دا د څنګه قرآن وي هغې ورته وی دا تیراوال قرآن وي ماله د قرآن قاري پکار دی د قرآن قاري بچی به مدرسې ته جماعت تم لیږو سکول تم ټیک دی انشاءالله او کم بچی که صرف اور توجه سکول ته ځي نو سکول کې به څه زده کوي او قرآن نه زده کوي سکول کې به څه زده کوي CAT کیټ مانا بلی DOG ډاک مانا کتا نو چې کور ته راشي مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وایي کیټ او ډاک نه تېر شه قرآن به ورته ښایو انشاءالله اور خپله معاشره به د منشیاتو نه پاکوي انشاءالله چرس پوډر به ختموي انشاءالله د دې آیس خلاف به قدم اوچتوي انشاءالله ها دا د چرس پوډر اډې به ختموي انشاءالله اور د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې IGP معظم جا انصاری صاحب ته خراج تحسین پیش کوم پړومبي ځل باندې د منشیاتو خلاف د هغې خاتمې دپاره غټ اقدام وشو موږ به په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو په خاتمه کې تعاون به هم کوو حمایت هم کوو او تعاون به کوو انشاءالله دا منشیات به ختمو تاسو ته پته شته خیبر پښتونخوا ته آیس راورسېد آیس زمونږ عالمیه دا ده چې نوې شی راوځي تجربه کېږي په پښتنو باجې په پښتنو تجربه کېږي خو چې نوې شی راوځي په پښتون تجربه کېږي آیس پیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ توجہ پہلے شراب چرس دے چرس پہلے مستی بیا رستو تباہی بیا مجبوری د نشې نه بایکاټ به کوي انشاءالله د دې منشیاتو خاتمه به کوي انشاءالله او کم کسان چې سرګټ کې پهله ته معافي غواړم بیا یې برابروم توجه داسې کتاب شته په بک سټال کې بک سنټر کې د سرګټو فواید په دې کتاب شته سرګټو کې فایدې شته دا د سرګټ پیسې به ماله جومات ته راوړي دا د سرګټ پیسې په اولاد بچو باندې خرچ کا په نشو مه خرچ کوه په دین او په اسلام مسجد مدرسه مرکز خانقاه باندې خرچ کا په سرګټو کې څه کمال دی چې ته لږ راوباسې او دننه کې خیره نه ما ته یو کس وایي زه ډېر ماهر یم په سرګټو کې ما یې څه کوې وایي زه په خوله لږ راوباسم ما یې ټول راوباسي وایي زه په پوزم راوباسم ما یې دام ټول راوباسي وایم ستا مهارت څه شی دی وایي زه په غوږونو هم لږ راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې م راوباسه ته لږونه راغلی ظالمه ته چې د مور په نفس کې وي نو ستا لنچ بریک فاسټ او ستا ناشته د نوم په ذریعه وه 4 میاشتې څه په ذریعه وه 4 میاشتې هم تېرې کړي که نه هم دې تېرې کړي هغه 4 میاشتې چې منې د تبلیغ 4 میاشتې ومنه توجه 4 میاشتې خوراک د نوم په ایجي صاحب
تاله خوله پاکه ساتلې دې دپاره وه چې دې دنیا ته لاړ شي په دې خوله به دې د الله ذکر کوي په دې خوله به دې الله الله وایي په دې خوله به دې درود شریف وایي په دې به د قرآن تلاوت کوي د کلمه توحید ذکر به کوي تاله خوله ځکه پاکه ساتلې وه خوله به پاکه ساتو انشاءالله الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک لہذا خبر ساعت لمحات اوقات قیمتی کو آسمانی کتابونه سلور دي مقرب پرشته سلور دي مسلکونه شافعی مالک حنبلی حنفی سلور دي د تصوف طریقه سلسله قادریه چشتیه سحرورد نقشبندیه سلور دي د پیغمبر یاران سلور دي موسمونه سمتونه مذهبونه سلور دي په اودس کې پرزه موسمونه پاکستان کې او سړی دغه نه چاته پوسو کوي په پاکستان کې څو موسمونه دي دا سیب دی وته په پاکستان کې 12 موسمونه دي چې د لا چرته ایجوکیشن حاصل کړي موسم بیچار موسم کې حروف بیچار حق یار چار حق یار سمتونه سلور د طریقت سلسله سلور د پیغمبر یاران سلور اور پہلا فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي څو میاشتې دي څو میاشتې دي دکه لګول غواړي دکه لګول غواړي تبلیغ کې څلور مسلکونه څلور مذهبونه څلور او داس کې پره څلور سمتونه موسمونه څلور اور د پیغمبر یاران څلور تبلیغ کې میاشتې څلور یو کاکا پاسید ماته مفتی صاحب دام پکې وایه کنه چې ودونه مسلور مې چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه دومره کور یارولې چې ان شاء الله ویلم نشي دغه ایمان دی ودونه بیا به کور ګور اوس جواب را کزا ودونه زړم په درځېدو شو ودونه دا چا چې ودونه نه دي کړي دا دلته ټول راغلي دا بې واده او دا خوارې خولې نیولي دي الله یې د ټولو ودونو کې امین مه وایي بهرحال او عجیبه خبره ده د پیر صاحب عجیبه خبره ده د پاکستان کې داسې خلک شته چې څلور یاران نه مني دام شته چې څلور امامان نه مني دام شته د طریقت چې څلور سلسلې نه مني دام شته تبلیغ چې څلور میاشتې نه مني دام شته څلور حروف والا جهاد چې نه مني سخاچټ قادیانان دام شته خو ما په ټول پاکستان کې د څلورو ودونو منکر پیدا نه کړ دیله دا مشران تیار دي که چرته الله ورحمید خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو دا ستاسو کار دی پوه شوئ بهرحال وختونه قیمتي کو اخري بیان چې څوک کوي هغې به مدرسې دپاره مطالبه کوي مسجد کې ستاسو جوماتونه کې د قرآن درسونه کیږي زر وایه کیږي د حدیث درسونه کیږي په ظلمال تعلیم کیږي گش مشوره بیان مراقبه ختم خواجهګان وایه کیږي لږ چپ شئ لږ چپ هر یو کس ځان چپ کې سم د مچو په شان بنګار هم شروع کړي دي زه پهلې ته مچو له نوم راغلی انسانان سم بنګ هم شروع کړي توجه مه بنګېږه کني ګازره دي کم توجه ما په مردان کې یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کیږي ماته اوجي ویم د حدیث درس کیږي وی اوجي ویم گش مشوره بیان تعلیم مراقبه ختم خواجهګان کیږي ماته اوجي زه خبره کوم دی ماته اوجي ما چې دا ټول امر ستاسو مسجد کې کیږي او ته ماته وایې چې اوجي ما ورته ته پکې په خپله موجود یې ماته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما جی صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي ته په کروز میزایل لګېدلي جوماتونه به آبادوي انشاءالله حق پرستو پیرانو سره نسبت به پیدا کوي انشاءالله علما صلحا مجاهدین تبلیغیان سره ربط تعلق به ساتو انشاءالله علماو سره مینه به کوي انشاءالله د علماو دفاع به کوي انشاءالله د بېحیې اډې مرکزونو سره ربط تعلق به نه ساتو ټیک ده انشاءالله په دغه خبرو باندې اکتفا کوم اور د ختم نبوت دفاع به څوک کوي په پیغمبر به غیرت څوک کوي او په لیډرانو غیرت پرېږده راشه په محمد رسول الله غیرت وکړه په ناموس رسالت غیرت به کوي انشاءالله ستا په مردان کې په 10 تاریخ باندې او په 17 تاریخ ختم نبوت کانفرنسونه د شرکت به کوي انشاءالله چې په کوم نوم کو چې چام کو خو چې د ختم نبوت د دفاع خبره کوي مرګرتیا کوو به انشاءالله مشران به زمونږ علمای څوک وی د مسجد د پاسه رباره چې مدرسه جوړه شي ستاسو خوښه ده ما نه بعد چې څوک بیان کوي هغوی به مطالبه کوي भरपूर अंदाज के अगी सर ताउन के औलाद बची वर के ज़िंदगी बाकी सोहबत बाकी आइंदा चे प्रोग्राम के चरतबार कुलो मैदान क्यों के
چې زم درته په میدان ولاړ یم تاسو په میدان ولاړ یې جومات ته ځای تنګ دی ډېر کسانو ملاقات صحیح طریقې سره ونه شو زما مازدیګر مونځ پسې متصل په چکدره کې بیان دی او هغې به موټروي ته راوتي زه ټولو ولیدم ټولو سره ملاقات وشو آئندہ موقع ملو شو زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس سے رسالت پہ قربان ہے واخر دعوان الحمدللہ